یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولیده چې دعا یې کوله او د دعا نه مخکې دا کلمات ویل چې اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خپل دعا نه مخکې دا کلمات ویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل والذي نفسي بيده، هغه ذات مې د قسم چې زما روح د هغه په قبضه کې ده، لقد سأل الله باسمه الأعظم، دې سړي د الله نه په اسم اعظم سره سوال وکړو، د الله په اسم اعظم سره د الله نه سوال وکړو، الذي اذا دعي به اجابه، هغه اسم اعظم چې کله پې څوک د الله نه دعا وغواړي الله یې ورله قبلوي، و اذا سئل به اعطاه، او کله چې پې څوک د الله نه سوال وکړي الله یې ورله ورکوي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم قسم کړی دی کوم سړی چې د خپلې دعا نه مخکې دا کلمات ووایي او بیا د الله نه دعا وغواړي الله یې ورله ضرور قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خبره باندې قسم کړی دی چې الله به ورله خامخا دا دعا قبلوي، او کله چې بیا د الله نه څوک څه شی وغواړي په دې الفاظو په دې کلماتو سره نو الله به ورله هغه شی ورکړي، هغه سوال به ورله الله قبول کړي، تر څو چې د انسان د حرامو شي دعا نه غواړي، د حرام شي سوال نه کوي، دارنګې ناجایز شی د ځان دپاره نه غواړي، یو حلال حاجت دی، یو حلال ضرورت دی ستا د دعا نه مخکې د دا الفاظ او دا کلمات ویل نو ستا دا دعا به الله قبوله کړي، دا کوم شی چې ته غواړي الله به درله ضرور درکړي.